د انګلیسي ژبې آنلاین زده کړو مینوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. تیره همدا اونۍ کې البته تیره فکر کوم دوشنبې په ورځ موږ تاسو البته جملاتو ته داخل شوي وو. نو جملو کې مو مثلا هغې کې موږ to be verbs یا helping verbs یا مثلا auxiliary verbs په مختلفو نومونو چې مختلفو ځایونو کې مختلف نوم ورته کارول کیږي یغونه مو مثلا استفاده وکړه. بیا مثلا موږ د جملو تشکیل ته په سبجیکټ پروناونس په اساس باندې داخل شو چې سبجیکټ پروناونس I, we, you, they, he, she, it دی. I, we چې د فرست پرسن دی یعنی متکلم دی او I فرست پرسن سینګولر او we چې د فرست پرسن پلورل دی یا متکلم مفرد او متکلم جمع. په دې باندې مو خبرې وکړې ملګرو. یا هغې ترڅنګ بیا سیکنډ پرسن یا یو ته داخل شو چې یو یعنی ته یا تاسې د مفرد او جمع دواړو دپاره استعمالیږي. نو هغه سیکنډ پرسن یا په مخاطب ورته وایي یعنی سیکنډ پرسن په انګلیسي کې ورته وایي. او تھرډ پرسن یا هی شي ایټ دی چې دی هغه تھرډ پرسن دی هی شي ایټ سینګولر تھرډ پرسن سینګولر دی او دی چې دی تھرډ پرسن پلورل دی یعنی د جمع د غایب دپاره د غایب جمع دپاره دی استعمالیږي او د غایب مفرد دپاره هی شي ایټ استعمالیږي. نو هی شي ایټ کې مونږ بیا وویلو چې هی د مذکر دپاره شي د مؤنث او ایټ د غیر زیرو حیوانات او نباتات دپاره کارول کیږي. نو په هغې باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې، جملې مو ابتدایي جملې جوړې کړې. نو نن انشاءالله دغه نورو جملو ته داخلیږو چې جملې اصلا په څو ډوله دي، څنګه یو جمله بلې جملې ته اړولی شو. په دغه موضوعاتو باندې په جزئیاتو خبرې کوو. بعدي درسونو کې زه هر نوي یعنی چې کله لایو راځم دوستانو دغه بعدي درس هم زه موضوع یادوم چې تاسو سره یو ذهنیت وي چې هغه تاسې مطالعه کوئ یا یې وګورئ نو تاسو سره به یو مفکوره وي یو ذهنیت وي نو بیا ښه پې پوهېږئ. نو بعدي درسونه انشاءالله موږ دې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه یو مفرد اسم جمع ته بدل کړو چې وروسته البته درسونو کې بیا هغه په درد خوري. نو په دې خاطر نن انشاءالله هغه ته داخلیږو جملو ته او د هغې ډولونو ته. مخکې د دې نه چې البته جملو ته داخل شم باید د بلال منګل څخه خاصه مننه وکړم چې هغې الحمدلله ما ته تلیفون سټینډ ډالۍ کړی دی چې انشاءالله د تلیفون د غورځېدو مخنیوی وشو او دا به انشاءالله ګټور تمام شي او دغه لایف کې به ورځینې استفاده کوو او ده ته به انشاءالله اجر رسیږي. الله دې اجرونه ورکړي. ملګرو نو اوس انشاءالله العزیز جملو ته او د هغې انواع او اقسامو ته داخلیږو. خو یو شی بیا هم وایم په تاکید سره هغه دا چې ما درسونه شخصا داسې ځنځیري شکل لري د کړی شکل. نو خواهش مې دا ده چې منظم تعقیب شي. ځینې ملګري زه ګورم کمنټونو کې داسې یو څه وایي چې دا منه چې دوی نه یو کړی خطا شوی دی. نو که تاسې نه ما درسونه داسې د کړی شکل لري نو که تاسې نه د یو کړی خطا شي خدای نه که ځنځیر به ډېر مخکې خوښه وي او تاسو سره یو یا دوه یا درې کړۍ به لاس کې پاتې وي داسې بیا سور نه نیسي نه ما په خبره پوهېږئ بیا چې زه څه وایم ځکه زه هغه کلمات او اصطلاحات کاروم چې مخکې ما تاسو ته یادونه کړې دی د هغې په مورد. نو هغه صورت کې دا شیان ډېر ګټور تمامیږي چې تاسو منظم درسونه تعقیب کړئ. انشاءالله موږ د سکرین هم اوس مخکې مو تلیفون دغسې نو اوس مو په پلانون ولی دی او دې ترڅنګ تختې مرګلي خواهش دا و چې لږ غټ لیکنه وشي نو هغه هم انشاءالله زه کوشش کوم چې لیکنه غټه کړمه. نو اوس ملګرو چې وخت ضایع نشي جملو ته او د هغې انواعو ته داخلیږو. زه به دا کمره واړوم تختې ته څه پوښتنې وي نو بیا کولی شئ چې مثلا هغه پوښتنې مطرح کوي او زه کمنټونه ګورم بیا نو انشاءالله ګټور تمامېدای شي. اوس به لاړ شو له خیره درس ته. نه پوهېږم چې انشاءالله چې تاسې به دغه هغه ګورئ تخته به انشاءالله ښه درته معلومیږي. نو اوس نن تاریخ چې دی اولې میاشتې یا جنوري یا 01 ښه زه به د مرکر لږ غټ استفاده کړم 01 د 18 دی او 2019 دغه تاریخ دی. ملګرو نن جملاتو ته داخلیږو چې جملې ته په انګلیسي کې سینټنس وایي. سینټنس نو دغه دی موږ الحمدلله موږ ټوله مفردات او مرکبات او وزونه زده کړي دي چې سینه شاته ای راشي د سینه و سینټنس معنا دا چې جمله. سینټنس معنا دا چې جمله. نو دا لږه واضح ولیکم چې تاسو بیا پې پوه شئ. جمله نو جمله کله چې ملګرو ځینې کلمې سره یو ځای کېږي هغه جمله تشکیلوي.
خو مثلا جمله اوس چې څومره انواع لري څومره اقسام لري اصلا موږ موضوع ډېرو جزئیاتو د سنټنس ته نه ځو اقسامو ته ځو نو سنټنس اصلا زه تقسیمومه په څلورو چې یو افرمیټیو سنټنس دی افرمیټیو سنټنس افرمیټیو سنټنس یا ځینې خلک ورته وایي چې پازیټیو سنټنس مثبته جمله خو زه د پازیټیو کلمې سره مخالف یم ځکه چې پازیټیو یو ایډیا یو مینینګ کیدای شي نه د جمله مثلا زه وایم چې افرمیټیو سنټنس هغه سنټنس ته وایي چې هغه پازیټیو مینینګ ولري یعنی مثبته معنا ولري نو دا مثبته جمله شوه مثبته جمله نو پازیټیو یا افرمیټیو سنټنس نو مثبته جمله دې په ځای چې پازیټیو سنټنس وکاروم زه بهتره بولم چې افرمیټیو سنټنس مثبته جمله ښه دې ته بیا راځم جزئیاتو ته اول یې درته اقسام وایم بیا یو شروع کوم دویم چې دی ملګرو هغې ته NEGATIVE نیګیټیو سنټنس وایي نیګیټیو سنټنس نیګیټیو معنا منفي جمله نو منفي نیګیټیو سنټنس افرمیټیو سنټنس مثبته جمله نیګیټیو سنټنس منفي جمله او دویمه چې دی هغې ته ملګرو انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس یعنی سوالیه جمله انټراګیټیو سنټنس افرمیټیو سنټنس نیګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس او یا دې ته کوېشن هم وایي یعنی سوالیه QUESTION نو دا کوېشن یا سوال یعنی پوښتنه دې ته پوښتنه هم وایي دریم دغه معمولا جملې هغه جملې دي ملګرو چې په کورسونو کې یادونه کیږي چې افرمیټیو سنټنس نیګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس یو څلورمه جمله چې هغه زه وایم دغه ځای نه به دا راکش کړم هغې ته زه وایم چې نیګیټیو and انټراګیټیو سنټنس negative and intragative منفي او سوالیه یعنی دغه جمله ملګرو چې زه وایم بیا غواړم چې دغه موضوعاتو باندې لږ جمله زه وایم چې په څلور قسمه دی یو افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله دی دویم نیګیټیو سنټنس یا منفي جمله دی او بله انټراګیټیو سنټنس یا سوالیه او څلورمه نیګیټیو ان انټراګیټیو سنټنس منفي او سوالیه جمله یعنی هغه جمله چې هغه هم منفي اړخ لري او هم د سوال یا د پوښتنې اړخ لري نو دا زه اوس درته واضح کوم نو تاسو اوس دومره ذهن کې وساتئ چې یعنی سنټنس افرمیټیو سنټنس نیګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس نیګیټیو ان انټراګیټیو سنټنس دغه سنټنس چې دي دغه جملې یا سنټنسز یا جملات چې دي نو دغه زه اوس درته هر یو تاسو ته ځان ته واضح کوم ښه نو مرګلي یایي چې تخته لږه کږه دی نو زه به د تخته سمه کړمه نو مرګلو مطلب مې دا دی چې په دې باندې باید تاسې پوه شئ چې مثلا نیګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس او افرمیټیو سنټنس او نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس دغه جمله یعنی په دغه څلور قسمه زه اوس داخلیږم مستقیما افرمیټیو سنټنس نه شروع کوم خو د افرمیټیو سنټنس دلته زه یو پازیټیو هم لیکم د دې په خاطر لیکم چې که تاسې ته چېرته څوک وایي چې پازیټیو سنټنس نو تاسې سره به یو ایډیا یا یو نظریه وي چې پازیټیو سنټنس یعنی افرمیټیو سنټنس دغې جملې ته وایي نو اوس تاسې کوئ افرمیټیو سنټنس یا پازیټیو خو ما درته وي چې زه پازیټیو سره ځکه مخالف یم چې افرمیټیو سنټنس از ا سنټنس which has positive meaning یعنی مثبته جمله هغه ده چې مثبته معنا ولري نو پازیټیو یو معنا کیدای شي یو ایډیا کیدای شي نه سنټنس نه یعنی جمله نو اوس راځو ملګرو دا چې د برنامې وخت کم دی اوس انشاءالله العزیز هغه ته افرمیټیو سنټنس یا په عامه اصطلاح لکه د ځینې کورسونو کې چې وایي چې تاسې باید ورسره بلد وئ پازیټیو سنټنس نو اوس زه افرمیټیو سنټنس یا اولې جملې نه شروع کوم چې لږه دا واضح شي چې افرمیټیو سنټنس یعنی څه افرمیټیو سنټنس ما درته وویل چې
مثبته جمله. ښه، مثبته جمله مرګلو هغه ته یې چې مثبته معنا پکې نغښتې وي. څه معنا؟ یا مثبته جمله هغې جملې ته وایي چې هغه نه منفي وي او نه سوالیه. هر کله چې جمله نه منفي وي او نه سوالیه هغه مثبته جمله ده. تاسې په دا باید پوه شئ مرګلو چې کله یو جمله منفي نه وي او نه سوالیه وي نو پوه شئ چې هغه مثبته دی. نو تاسې به اوس پوښتنه دا وکړئ چې ښه موږ نه پوهېږو چې کله منفي نه وي او کله سوالیه. اوس زه منفي ته هم راځم او سوالیې ته هم راځم. نو کله چې سوالیه او منفي درته واضحه شي اتومات به تاسې په مثبته جمله پوه شئ چې ښه یعنې دا چې منفي نه وي او سوالیه هم نه وي ښایي دا مثبته دی. او بل دا چې معمولا منفي کې هم داسې راځي اخر کې دغه نقطه کارول کېږي د جملې په اخر کې. مثلا زه وایم مثال که اگزامپل زه اوس وایم پرون موږ جملې کړې دي. زه وایم چې زه شاګرد یم. زه دا پرون موږ سبجیکټ پروناونس په صفت او سره ام راځي دا موږ ویلې زه یو سټوډنټ یا شاګرد یم. I am a student. I am a teacher. I am Bilal. I am Shakir. I am intelligent. I am beautiful. I am handsome. نو تاسې کولی شئ چې دغه بدل کې هر شی چې تاسو مثلا دلته غواړئ I am a doctor. I am here. مثلا دغه ټول بدلیږي. دا ټوله مثبتې جملې دي ملګرو. ولې مثبته دی؟ ځکه چې دا منفي نه دی. یعنې منفي تاسې اوس نه پوهېږئ شاته درته وایم چې کله جمله منفي وي. او دا سوالیه نه دی ځکه منفي یو لوی علامه دا دی چې ناټ لري. دې کې ناټ نشته او دا سوالیه نه دی. ولې سوالیه نه دی؟ ځکه چې اخر کې سوالیه علامه نشته. نو کله چې اخر کې سوالیه علامه نه وي یعنې سوالیه نه دی. کله چې جملې کې ناټ نه وي یعنې منفي نه دی. نو کله چې ناټ او اخر کې سوالیه نه وي دا جمله خود به خوده مثبته جمله ده. نو دا ورته ویلی شو چې دا افرمیټیو سنټنس یعنې ځکه افرمیټیو چې دې معنا پازیټیو دی. I am a student. I am a teacher. زه ډاکټر یم. زه استاد یم. I am a boy. دغه ټول نو دغه جملې دغسې جملې ته افرمیټیو سنټنس وایي. اوس راځو مرګلو دویمې جملې ته چې هغې ته اوس راځو چې هغې ته نیګیټیو سنټنس یا منفي جمله. مرګلو منفي جمله هغې جملې ته وایي چې هغې کې نفي شوي وي. نفي یعنې نفي راغلی وي. نفي دې ته وایي چې یعنې هغې معنا منفي شوي وي. نو نفي اوس منفي جمله څنګه جوړوو؟ اوله خبره دا خبره ښه دی ما خبرې یاد کې نسئ. منفي جمله څنګه جوړوو؟ منفي جمله کې همیشه ناټ راځي. منفي جمله کې ناټ استعمالوو. خو ناټ چیرته استعمالوو؟ ناټ د اګزلري یا د ټو بي وربونو یا د لینکینګ د ټو بي ورب نه شاته. اوس موږ ټو بي وربونه لکه مخکې ویلي دي ناټ د ټو بي ورب څخه وروسته. ښه ما وویلې مرګلو چې منفي جمله کې به تاسې ناټ استعمالوئ. ناټ به د اګزلري یا ټو بي مثلا یا ټو ډو ټو هاو هر وربونه چې دي د اګزلري نه به شاته. موږ چې اوسه پورې ټو بي ویلې دي نو زه وایم چې ټو بي څخه شاته مثلا is am are چې د موږ درې ویلې دي دې نه تاسو کولی شئ چې شاته ناټ واچوئ. جمله خود به خوده منفي ته بدلیږي. مثلا زه وایم I am a boy. I am a boy. زه یو هلک یم. اوس که دا منفي ته بدلومه منفي کې دوه خبرې باید یاد وساتئ. یو دا چې په منفي کې ناټ راځي. ناټ ښه نو اوس نه پوهېږو ناټ دلته واچوم I not am a student boy ولیکم یا دلته واچوم یا دلته واچوم یا دلته. نو زه په ناټ خو پوهېږم چې ناټ په منفي کې راځي خو چېرته ما درته ویل چې ټو بي نه به شاته. نو اس ام آر تاسو ټو بي په صفت ویلي دي نو دلته واچوه I am not a boy. I am a student. I am not a student. مثلا she is a teacher. She is a teacher یعنی هغه استاده دی. دا چې منفي ته بدلوي ناټ منفي کې استعمالېږي. چېرته استعمالېږي؟ ټو بي نه شاته واچوه دلته. دا منفي جمله شوه. She is
not a teacher. مثلا زه وایم چې we are students یعنی موږ شاګردان یو. زه منفي ته بدلوم، منفي کې not استعمالیږي چیرته to be نه شاته. we are students are to be دی we are not students. وګوره څومره عادي یعنی یو جمله کولی شو چې افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله نیګیټیو سنټنس یعنی منفي جملې ته بدله کړو. یعنی دا دوستانو نو مطلب دا چې ډېر په عادي طریقې سره موږ یو جمله کولی شو چې منفي ته بدله کړو. مثلا he is a doctor نو دا مثبته دی. منفي ته څنګه بدلو؟ he is not a doctor. ځکه ما درته ویل چې په منفي جمله کې به تاسې not استعمالوئ او not به همیشه د to be وربونو نه شاته استعمالوئ. نو لویه علامه د منفي جملې ما درته ویل چې هغه not دی not not. دغه not په کومه جمله کې چې راغلی وي ملګرو هغې جملې ته منفي جمله یا نیګیټیو سنټنس ورته وایي. یا مثلا ځینې داسې نور هم شته نو چې دا هم د not معنا لري یا نیور وبخښئ دغه نیور هم داسې د منفي دپاره استعمالیږي. خو عموم کې دغه not دی not چې چیرته راغلی وي هغه به جمله منفي وي هغې ته نیګیټیو جمله ویلی شو او اخر کې فول سټاپ خوري. فول سټاپ یعنی دغه منفي او مثبته کې دواړو کې اخر کې د فول سټاپ لګیږي ملګرو. د ما هېروئ ځکه دې د پنکچویشن سره هم باید لږ ځانونه بلد کړئ. ښه اوس راځو ملګرو مخکې ځو له خیره دریمې جملې ته چې هغې ته وایي چې انټراګیټیو سنټنس یا کوسچن یا سوالیه جمله ما درته وویلې. ښه دریمې جملې ته انټراګیټیو سوالیه جمله سوالیه یا هغه جمله چې استفهام دپاره کارول کیږي انټراګیټیو سنټنس یا سوالیه جمله. ښه سوالیه انټراګیټیو سنس کې څه قاعده ده ملګرو؟ مثلا زه لیکم یو مثال مثبته جمله لیکم. تاسو به سوالیه جمله چې جوړوئ د to be یا اگزلری سرته راوړئ. ښه د to be وربونه چې جملې کې دی جملې سرته ویسئ. یو دویمه به څه طریقه وکئ اخر د جملې کې د سوالیې علامه یعنی کوشچن مارک د سوالیې علامه یعنی دغه شی وکاروئ. اخر د جملې کې د سوالیې علامه وکاروئ. یعنی مطلب دا اوس کله یو جملې ته موږ انټراګیټیو سنټنس ویلی شو هغه وخت چې اخر د جملې کې دغسې علامه وي. دغه علامه چې کله اخر د جملې کې وي نو تاسې پوه شئ چې دا سوال دی پوښتنه دی. څنګه سوال جوړ کړو څنګه پوښتنه په یس نو کوېشنو کې جوړې کړو. یس نو کوېشنو کې تاسو همیشه مثلا دغه جمله سرته راوړئ. ښه اوس ملګرو پښتو کې موږ دغسې دغه کوېشن مارک دغسې کوو خو انګلیسي کې به کوېشن مارک دغسې کوئ. دغو ټکي ته متوجه شئ. ما دلته چون هغه لیکلی دی دا پکار و چې ما داسې لیکلی وای ځکه دا د پښتو داسې کېږي. مثلا چیرته ځې مثلا که زه ووایم که نه چیرته ځې نو زه به داسې لیکمه که وایم چې ویر آر یو ګوین نو زه به داسې لیکمه. دغو سره بلا شئ دا د پښتو دی او دا د انګلیسي دی یو بل په مقابل کې دغه هغه ولاړې دي. ښه نو ملګرو بیا هم درته وایم چې په سوالیه جمله کې همیشه اخر د جمله کې باید کوېشن مارک یا مثلا دغه پوښتنې علامه وي. یو او دویم دا چې په یس نو کوېشنو کې to be ور د جملې سرته که انفارمیشن کوېشن نه زه نه غږېږم هغه شاته درس کې دي. مثلا اوس زه درته یو خبره کوم. اوس مثلا زه وایم I am دغه جمله مثلا که زه ووایم I am a boy زه یو هلک یم. صحیح دی؟ نو زه ما درته وویلی چې جملې کې to be ور پیدا کړه. to be دغه دی am دی دا موږ مخکې ویلی دی. am د جملې سر ته ویسه یعنی دغه am راواخله دغه ځای کې د جملې سر ته ویسه او قاعده دا ده د ګرامر په اساس یا د لیکنې د رایټینګ د هغه په اساس قواعدو په اساس چې جملې اولنی حرف باید غټ وي. نو ا غټه ولیکه am
دا دی چې دلته ویوړو دغه نه بیا ما وایه تکراري ځکه جملې سر ته دي وړی am I a boy نو ما درته ویل چې دویمه علامه یې دا ده چې د فول سټاپ به بدل کړي په کوېشن مارک am I a boy آیا زه یو هلک یم yes no کوېشن شو دا انټراګیټیو سنټنس شوه مثلا am I a boy آیا زه یو هلک یم بله جمله مثلا he is a boy هغه یو هلک دی دې جمله دا مثبته دی ولې مثبته دی چې دا منفي نه دی ولې منفي نه دی ځکه چې ناټ نشته پکې کومه جمله کې چې ناټ نه بیا منفي نه دی او دا سوالیه هم نه دی ځکه چې سوالیه اخر کې کوېشن مارک لري دا کې فول سټاپ دی نو چې کله نه منفي وي نه سوالیه مثبته دی نو پوه شه دا افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله دی ښه څنګه سوالیه ته بدله کړو سوالیه ته داسې چې د ټو بي ورب خاص د دې ځای نه سر ته راوړه دا دغه نه پکوو دلته یې واقع کوو is مثلا دا به بیا کوچنی شي is he a boy دغه فول سټاپ به بدل شي په کوېشن مارک is he a boy آیا هغه هلک دی وګوره څومره عادي بدلیږي مثلا we are مثلا teachers we are students we are doctors موږ ډاکټران یو کله چې دا منفي ته سوالیه ته بدلوي دا سر د جملې ته ویسه are دا دې ځای نه لرې که are we teachers آیا موږ ډاکټر استادان یو د اخر کې کوېشن مارک واچوه are we teachers are we students are you a doctor are you Khalid are you Mahmoud are you here are you on the phone مثلا د ټوله کوای شئ is he a doctor is he a teacher مثلا د ټوله کوای شئ تاسې څنګه یو جمله په دې طریقې سره بدله کړئ ښه دې ته وایي ملګرو انټراګیټیو سنټنس ما مخکې وویلې چې مثبته جمله هغې جملې ته وایي چې نه منفي وي نه سوالیه دا معنی هر کله چې یو جملې کې ناټ نه وي یعنی منفي نه وي او اخر کې سوالیه علامه نه وي یعنی سوالیه نه وي دا جمله مثبته ده اوس راځو یو بلې جملې ته چې هغې ته نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس وایي چې موږ تاسې پښتو کې کاروو په ټولو ژبو کې کارول کېږي خو ځینې وخت ورته متوجه شوي نه یو مثلا نیگیټیو ان انټراګیټیو سنټنس هغه ته وایي چې هم منفي اړخ لري او هم مثبت هم منفي او هم مثبت ښه څلورمه جمله هغې ته وایي چې نیگیټیو ان انټراګیټیو سنټنس ښه نیگیټیو and interrogative sentence او sentence نیگیټیو منفي ان انټراګیټیو او سوالیه هغه جمله چې هم منفي وي او هم سوالیه څه معنی هم منفي وي دا معنی چې هم پکې ناټ کارول شوی وي او هم سوالیه دا معنی چې ټو بي ورب د جملې سر کې وي ټو بي یا اګزلري دا د جملې سر کې وي د جملې سر کې وي او بل څه معنی بل دا معنی چې اخر د جملې کې دا کوېشن مارک وي نیگیټیو ان انټراګیټیو سنټنس منفي او سوالیه جمله منفي دا معنی چې ناټ پکې وي او انټراګیټیو دا معنی چې د جملې سر ته ټو بي راغلی وي او اخر کې کوېشن مارک وي اوس وګورئ لکه څنګه ملګرو زه یو منفي جمله مثال وایم مثلا we are students موږ شاګردان یو دا مثبته جمله ده ځکه چې منفي نه دی ناټ پکې نشته او سوالیه نه دی اخر کې کوېشن مارک نشته ښایي دا مثبته ده څنګه هغه ته بدله کړو د منفي ته منفي کې ناټ راځي ناټ د ټو بي ورنه شاته راځي we are not students دا نیگیټیو سنټنس شوه نیگیټیو که دا دلته اوس په دغه جمله کې په منفي جمله کې که زه د ټو بي سر ته راوړم دا سوالیه کېږي ما درته وي چې ټو بي سر ته ویسه دا سوالیه کېږي آر مې دغه ځای نه راواخیستو دلته مې ویوړو are we not د ناټ بله غټ ولیکم are we not students اخر کې سوالیه ته شوه وګورئ ملګرو are we not students څه معنی آیا موږ شاګردان نه یو یو چاته are we not students تعجب دی پر are we not students آیا موږ شاګردان نه یو مثلا ته یو ډاکټر نه یو پوښتنه کوې هغې په خبره یقین نه کوي چې مثلا دا داسې نه دی بیا ډاکټر په غوسه کېږي تا ته وایي am I not a doctor آیا زه ډاکټر نه یم یعنی تا ته ډاکټر نه معلومیږم دغه نیگیټیو ان انټراګیټیو سنټنس وایي ولې نیگیټیو ان انټراګیټیو ځکه چې هم نیگیټیو ځکه ورته وایي چې ناټ پکې استعمال شوی
انټراګیټیو ځکه ورته وایي چې کوېشن مارک په اخر کې لري او پوښتنه دی او ټو بي وربي د جملې سر ته راغلی دي. نو آر وی ناټ سټوډنټس؟ آیا موږ آر وی ناټ سټوډنټس؟ آیا موږ شاګردان نه یو؟ یس وی آر یا یس یو آر مثلا، یعنی نو یو آر ناټ مثلا دغسې نو یو آر ناټ تاسې نه. نو مثلا بیا هم په خبره درته وایم، خبره درته تکرار کړم مګر یو بله کلمه لیکم. مثلا زه یو شی لیکم شي از ا ګرل، هغه یو جینۍ دی. که دا زه منفي ته بدله کړم شي از ناټ، نو دغه ځای کې منفي کې قاعده مو زده دی چې ناټ لګېږي، ناټ همیشه ټو بي نه شاته. شي از ناټ ا ګرل، هغه جینۍ نه دی. که سوالیې ته منفي دا خو منفي شوه، خو که منفي سوالیې ته بدلوي نو اوس سوالیه کوي. خاص سوالیه کې دا شاته راځي، نه د جملې ابتدا ته راځي. is she not a girl؟ دا اتومات کوېشن مارک. is she not a girl؟ دا به لږ دې طرف ته کړم چې تاسو ته is she not a girl؟ آیا هغه جینۍ نه دی؟ is she not a girl؟ آیا هغه جینۍ نه دی؟ یا she is یا no she is not. مثلا داسې تاسې کولی شئ چې په دې طریقې سره مرګلو یو جمله یعنی نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس ته بدله کړئ. یعنی څومره اسانه طریقه. نو مثلا موږ اوس ویلې او بل مرګلو یو شي ته تاسې بیړه مه کوئ، یو شي ته بیړه مه کوئ. زه ستاسو ذهنونه الحمدلله زه پوهېږم، مطالعه کوم چې تاسو ځینو مرګلو ذهنونه یو ځای ته لاړل. تاسو ذهنونه الحمدلله لکه درکوی شم چې تاسو ته به سوال پیدا شي چې what is your name؟ where do you live؟ کومه دی کې خو ټو بي سر ته نه دی راغلی. مرګلو کوېشن یا سوالیه جملې یا انټراګیټیو سنټنس د کوېشن یا پوښتنه ډېر اقسام لري چې مثلا دغه یس نو کوېشنې دي، یس نو کوېشنې دي، مثلا انفارمیشن کوېشن یا ډبلیو ایچ کوېشنې دي، انټونیشن کوېشن یا ټاک کوېشنې دي، انکلوډیډ کوېشنې دي. مثلا داسې ډېرې کوېشنې اقسام لري. نو اوسه پورې چې موږ لګیا وو په یس نو کوېشنو کې لګیا وو، تاسو انفارمیشن کوېشن یا انکلوډیډ کوېشن یا ټاک یا انټونیشن کوېشن دغو کوېشنو ته مو ذهنونه مه بیایئ، د ټولو ته په موقع سره رسېږو. اوس ما تاسو دپاره ابتدایي کوېشنې کار وکړئ چې هغې ته یس نو کوېشنې وایي. دغو ټولو سوالونو ته دا یس نو کوېشنې دي. یس نو کوېشنې ځکه ورته وایي چې ځواب یا یس یا نو. زه تاته وایم are you a student؟ ته به وایي چې yes I am، او که نه وي no I am not. نو yes او no نه بل څه ماته ویلی نه شي، دا ځکه yes no کوېشنې دي. یا وایم is she a doctor؟ ته به وایي چې yes she is، یا به وایي چې no she is not. نو دا معنا چې دا سوال yes no دی. که زه تاته وایم چې what is your name؟ ته خو نشي ویلی چې yes I am یا what's your name؟ تا نوم چې شی ته وایي چې no yes no ما ته نشي ویلی ځکه ما سوال yes no دلته نه دی کړی، دلته انفارمیشن کوېشن ما کړی، زه معلومات درنه غواړم. نو اوسه پورې هغې مراحلو ته موږ بعدا داخلیږو. اوسه پورې د کوېشنو طریقه چې موږ وکاروله، د کوم د ټو بي ورب مو سر ته کړه، دغه ټو بي وربونه چې د جملې سر کې راشي د کوېشن ته yes no کوېشن وایي. مطلب دا چې ځواب به یا yes وي یا no، نوره دا ته هغه نشئ ورکوی، معلومات نشئ ورکوی په دې باره کې. دا مې د ستاسو د ځینو مرګلو ذهنونه داسې یو چیرته ممکن لاړ شي، په همدې اساس مې مرګلو دا خبره وکړه. ویډیو هم 28 دقیقې دی. نو مرګلو خدای دې وکړي چې په دغه جملو باندې پوه شوي وئ. ما مخکې وویل چې افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله هغې جملې ته وایي چې نه منفي وي نه سوالیه. دا معنا منفي، دا معنا چې ناټ پکې نه وي استعمال شوی، او سوالیه دا معنا چې اخر کې سوالیې علامه او په ابتدا کې ټو بي وربس یا انفارمیشن کوېشن یا دغسې شیان نه وي راغلي. دا هم د شي یو. او دویم یې درته وایي چې منفي جمله، منفي یا نیگیټیو سنټنس جمله هغې جملې ته وایي چې په هغې کې ناټ استعمال شوي وي. نو ناټ به تاسې چیرته استعمالوئ؟ همیشه د ټو بي وربس یا د اګزیلري وربس نه شاته. مثلا I am a teacher، I am not a teacher. He is a teacher، he is not a teacher. She is a teacher، she is not a teacher. We are teachers، we are not teachers. نو تاسې کوای شئ چې د is am are نه شاته په نیگیټیو سنټنس یا منفي جمله کې ناټ واچوئ، بس نوره په جملې باندې غرض مه وي، اټومیټیکلی دا نیگیټیو سنټنس یا منفي ته بدلیږي.
او دویم دا چې انټراګیټیو سنټنس په یس نو کوېشنو کې موږ دا وویلې چې د ټو بي ورب د جملې سر ته کوي او اخر د جملې کې کوېشن مارک یا د پوښتنې دغه علامه واچوئ دغسې نو دا اتومیټیکلی کوېشن ته یا یس نو کوېشن ته بدلیږي. مثلا he is a teacher. Is he a teacher؟ لږ فشار پرې راوړئ. she is a doctor. Is she a doctor؟ Yeah, we are students. Are we students؟ You are beautiful. Are you beautiful؟ مثلا she is beautiful. Is she beautiful؟ he is handsome. Is he handsome؟ مثلا داسې I am a teacher. Am I a teacher؟ نو تاسې کولی شئ لږ فشار پرې راوړئ ټو بي ورب سر ته کې اخري کې کوېشن مارک دغه کولی شئ تاسې په داسې سوالیې ته. نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس هغې کې به هم ناټ وي هم به اخر کې کوېشن مارک. مثلا we are students. We are not students. Are we students؟ Are we not students؟ نو دا څلور قسمه جملې مرګلو تاسو بیخي داسې باید ګردان کړئ چې اتومات چورت فکر پې ونه کوئ اتومیټیکلی تاسو یو جمله باید بلې ته بدله کړئ. مثلا زه یو جمله I am a student. I am not a student. Am I a student؟ Am I not a student؟ دا جمله تاسو باید بیا مثلا he affirmative sentence he is a teacher. Negative sentence he is not a teacher. Interrogative sentence is he a teacher؟ Negative interrogative sentence is he not a teacher؟ دغسې جمله تاسې کولی شئ اتومیټیکلی we are players. لوبغاړي یو. we are not players. are we players؟ are we not players؟ نو دا څلور قسمه. مثلا you are my friends. you are not my friends. are you my friends؟ are you not my friends؟ مثلا تاسې کولی شئ چې په دغه طریقو باندې جملې یو تبادله کړئ. مرګلو غوښتنه مې دا دی چې درسونه منظم تعقیب کړئ. بعدي درسونو کې انشاءالله دغه چې څنګه یو سینګولر ناون یا مفرد اسم پلورل ناون یا جامع تبادل کو په هغې قواعدو نه خبرې کوو انشاءالله. لکه زه کله وایم چې I am a student. we are students. بیا د ا مې لرې که اسم یې واچولو نو دا قاعده څه دی چې یو مفرد اسم جامع تبادل کو. نو په دې طریقې مجبوریږو چې باید د جمع قواعدو ته لاړ شو. انشاءالله بعدي درسونو کې به د جمع قواعدو باندې خبرې کوو. نو کوشش وکړئ چې دې په خاطر زیات نفر ورنه مستفید شي. ملګرو د ویډیو شیر کړئ، مرګلو سره شریک کړئ، مرګلي وهڅوئ چې انګلیسي زده کړي. انشاءالله دغه کومه طریقه چې دی فکر کوم ډیره به سخته نه وي او که سخته هم وه بیا مثلا کولی شئ خپل کمنټونه ولیکئ، نظریات مو ولیکئ. زه انشاءالله د هغو په نظر کې نیولو سره انشاءالله په تدریس طریقې کې مثبت تغیرات راولمه. نوره درسونه تعقیب او نوره منت ځورومه په لوی او متعال خدای مو سپارمه. ښه ورځ او ښې چارې ممکن افغانستان کې شپه وي، ښه شپه او ښه خوبونه. الله دې اجرونه